مودي ستا دا صورت چې تا زموږ په پاکستان باندې حمله کړې ده نه ته د سړي زوی او نه ستا هغه ګاندې د سړي زوی دی نه ملکي د تا نه یو تپوس کوم ما تا ته موټرسایکل وښود چې دا موټرسایکل روان کړه بالکل نو ته ما ته ولې ونه درېږې مړه وایم اصله موټر ډېر نوی موټرسایکل وکړم دی باچا خو وایم ډېر د ثواب کار دی کړی دی اورې که څنګه مې ثواب کار وکړ نو ثواب کار داسې ځای جیل نه روتي وم او حالت ډېر زیات خراب و قرض ور راباندې مړه بس ما هغه قرض پکې ختم کړو نه نو قرضونه ګوره زه تاسو یو لنډه خبره کوم دا موټرسایکل تا ته چا وښو تا راته وښو ما درته وښو زه دې ته سیټ ته کېناستم تا را روان نو دې کې د ما تاسې ریسه کېدو کو نه نو کېده که نه لکه د خدای نیکبخته چېرته بل چانس په وو پوه شوې هغه بدله درکړم ټولې به ته والې ښه چانس په راکړي مړدکي ډېره ناجیده دې راسره کړې ده چې زما د موټرسایکل بوته بې تپوسه او تا غون خرڅ کړو خپل قرضونه یې پرې خلاص کړه دوباره خو به یې پکې 15,000 روپۍ راکړې وې کار دې که نه زه محتاج یم داسې کار دلته مې یو خرڅ یې کړی هغه به راپټ کړو تاله او پکې کیسه درکړم اوس ما له په خرو کیسه راکړي او چې موټرسایکل مې پټ کاږي کې دې نه راکوله چانسونه به یې ځان له وال زه به یې ځان سره به 500-600 روپۍ به یې راکړې نو نه منې نه منم بس ټیک ته ما له دې چل راځي ځه زه مړه بسې چې څه کولی شي هغه وکړه ښه لاس ته خلاصه هغه سره د کېړو زه به هم دې خوښ شم مړدکیه ما له هم دې چل راځي زه مړه سمیه یو در بند او سل کولو داسې کار به ونه ګورم که نه چې دوی به بیا ساتي ودرېږه کور دې روان شه په قاریه څنګه زه خو خېمه خو دا راته وویل په منډه ولې وی په منډه ولې د خدای مسلمانه د غوڅګون نه مې موټرسایکل والو چېرته حمله راغله مړه لاس په مزه مزه داسې که اوس به یې راله پوزه والې وه خدای دوام دله یاره نه دا راته ووایه که ودرېږه چېرته منډې وې غوڅګون نه پسې رانشي منه هلکه یو خبره ته کومه اسلمي سره خو دې هغه ورځ ګوته کړې ده موټرسایکل دې بوتلی دی خو هغه تللی دی ولته کې غونچه ماما ته ایس په بیس او په بیس یې ورته ویلي دي چې ستا موټرسایکل مردکي تختولی نه منه اسلامي داسې نشي کولی ته ما یاد دی د مردکي چنپانچي یار دی مړه دې ځای کې نه یې ودرېږه بیا دې په سامان هم په شوبه کې نه ملاوېږي اوس پانه څه پرېوځي ته خو هم سم د بورې منګه کې څه دې وخري اوس دا درته وایم چې منډې ډېرې مه وه غونچه ګل ماما چې کوم دی که نه راپورټ در باندې کوي راپورټ خو ته داسې کار وکړه څه حل وله راوباسه کې نه غر کېږي ورته وې که نه زه به ځان پټ کړمه ورته وې مردکې کړي کې نشته خو دا هم درته وایم ګورې حالات به ډېر زیات خراب دي د څه حالات خراب دي غونچه ګل به ته باید څه وکړي مړه غونچه ګل ستا څه کوي یا نه کوي خو زما یوه خبره یاد ساته دی خو تا موټرسایکل پټ کړی دی او دې خوا وروره مودي حمله کړې ده حمله مودي څه وایي مودي څه وایي هغه وروره پاکستان یادوي چې پاکستان باندې زه داسې کوم او داسې کوم ولې زمونږ دا آرمي ورته څه ښکاري الحمدلله زمونږ ګوره ډېره تکړه آرمي ده وی قسم په خدای چې وی ګورې داسې به م رانه چوړ کړي داسې لکه سړی چې ترېشل ته د غنمو ګېډه ورچوي مودي ستا دا صورت چې تا زموږ په پاکستان باندې حمله کړې ده نه ته د سړي زوی او نه ستا هغه ګاندې د سړي زوی دی ټول عمر دې په هوټل کې د چایو کار کړی او ته راځې په منګه باندې روبونه اچې قسم په خدای چې غول به دې وباسمه دوسه بس که زما چې څونه اندازه ته خو هغه د مونډه د کونډه د چونډه پېژنې زما چې څونه اندازه ده که نه هغه مودي سره جوړتم په هغه هوټل کې ویټري کوله هغه خو دا ټول عمر د غوا میچازې څکي دغه څه پېژنو خدا ته خفه کېږه مه که نه منه خدا ده چې زما پلار سره په هوټل کې د چایو کار کوو دا دې څه وویله که مودي د چایو کار کوو ویلا یې 5 روپۍ ورځ به یې ورکوله غونچه ګل ماما راغې تخته مو دروازه هغه دې تخته یلکه خبره کوم بله خبره مې واوره وی مودي نه لري مړی راځي یو خبره کوم وی مودي نه لري زما پلار ته وی که نه وی 5 روپۍ د مزدورۍ راکړې او 1 روپۍ وي د پیمپر راکړه دا څه پیمپر بیا اچو د ده د خدای هلکه غونچه ګل زه ولې تختم ته تخته ویم دیم را سره دی کور دې روان چې نه به ما ورته سره یادې زما بیا تالونه وی ښه او که نه ګورې تا که ده تاسې یاد کړم که نه چې موټرسایکل لا سره ده پټ کړی دی نو قسم په خدای ګوره دا یوه خبره یاد ساته سیده به تلیم او کچکول ماما ته به مې غونډه کیسه کړي ته به کچکول ته ووایه قسم په خدای ګورې بیا بنیاد به دې
باچه ما کچکول ما یادو لږ ستا خو پلار دی خیر دی ځه زمینې نوم شه دغه خاک ته چې نظر کړي څوک زړه بچاله مرد جان السلام علیکم څنګه یار جوړې وای کنه خالق دې تو ولې داسې په منډه یار صاحب ستا یو کوړه دې بالکل ما ته د سره خبرې عادت خنو کنه ما څه یار نو چې بس را هغه دوته هغه زم طلاقه هغه بغیرته هغه ټول عمر چې د خیم لږه د خو می چا دې سکلي دا څه کار دي کنه هغه وایو زه په پاکستان حمله کوم خو ولې دته دا پته نشته چې په پاکستان کې زمونږ پاک آرمي موجوده ده او دې به حمله کوي قسم په خدای چې دا سپېمې روغ دې تیر کم پاک آرمی زنده باد پاکستان زنده باد زنده باد داسې کار دی که نه چې پاڅه ځم کور ته دا جګول ته وایم چې کراکوب کې بوجه موجه وایي صحیح ده ماشین چې سپاره سپا کې کارتوس مو لرولو ګور شو بس یو تلقر راول بس ته کو دا بیا لاړ شه که نه ماشین سپا کا زه ورځم کراکوب سپا کوم یا دا جګول ته وایم ځکه که نه چې ډېر خطرناک جنګ را روان دي دا لا دې مه شه ځه ته څه کوې زه ورځم کور ته وایي څه کوې ځه به ځه خو د بیا بنیاد وباسه ښه خبر دی یاره د جنګ نو دې ګانې وي خلک ځان سره الله خو وایي ذکر به کرو کی د خدای نیک بخته مړه منګه پسې و څه پسې یې مودي یو خبره مې یاد ساته زما نوم مردکي او زه چې په یو ځای پروت یم هغه ځای ډډې وړې کړم که انډیا ته در پرېوتم که نه نو نه به ممبۍ وي او نه به دلې وي پېښه که نه بلې که تاسو نران وی که نه نران نو خپل ذات به هم ګټلو منګه دنه بچې په خپل ذات وګټله په خپل ذات پاک آرمي زنده باد او پاکستان هم زنده باد او وطني مردکي هم زنده باد تhank you او دا چې کار دی که نه ویډیو غواړې مخکې شیر کې ښه اچھا ښه په جاره ایو دې ما هلې دا جګول ته وګوره دې دا چوته دي دا جګوله قدم راوړه دا جګوله وایم د سلام نه هم خبره اوچه ده سلام مې هم د باندې وانه چو سلام خو به دې ټول کنه قدم راوړه خدا سلام علیکم بس وعلیکم سلام څنګه سړي وی څنګه سړي ته قسم د خوبونه کې دا جګوله نو چې خوبونه نه کوم نو وګورې کوم دته قدم راوړه خله بانده که خله باندوم که دا چې چل بان شوی د قدم راوړه وی څه شوی دا جګوله دا څه کار دی که نه زه خطرناک کار شوی ته نه خبرې څه چل شوی د قدم راوړه وایم هغه مودي لري مودي مودي او کوم مودي د انډیا هغه مشر سړي مودي او تا سره چې چای هوټل کې کار څه چل شوی هغه څه وایي وایي زه په پاکستان حمله کوم څوک وایي مودي وایي مودي په پاکستان باندې حمله کوم مودي مودي بله ما خو موخه که نه نو ما به کوم مخې ته مې مودي نه مودي او تاسې مودي مړه دا چې ګوره نو مودي په انډیا کې دي او ته وایې دلته نو وی حمله کوم که نه نو څنګه به حمله کوي نو ولې ته ورته څه وې ولې ته موږ ورته پوره تیارې کړې دي تیارې یې کړې او د ادمي چې دغلته پرته ده نو ولې دا عجبه ده صحیح خبره او دې ته ووایم ته صرف د کونه هلته چې نو یې د تا رسد په دومینه باندې ولم چې پشنګ او مړ به یې کوي مړ به یې قدم راوړه وایم دا چې ګوره هغه کلاکو بیا راوړی چې بوټه پکې وو یو یم به پرېږده دې کې داسې چل وکړم ولې مودي به حمله په کوم ځای باندې کوي ته وایي چې حمله چې کوم دی په لاهور او په اسلام آباد باندې کوم ولې ته خو خاندې نو هغه خو په لاهور او په اسلام آباد باندې حمله کوي نو ته په لاهور کې اوسېږې که په اسلام آباد کې اوسېږې په لاهور کې نه وي بیا ورپسې درېیمه ټیک د خیبر پښتونخوا دی خیبر پښتونخوا کې به یې په خیله نو سترګو باندې وګورې نو سترګې به تاسې ګوره ما خو مه رانیسه که نه نو نو څوک نو دلته نو څوک دي زه خو تا د سیرې د خوراک کړم او دا چې ګوره بله خبرې زمونږ پاکستان آرمي وله 15 جزونه راغورځوي د پاکستان آرمي به منې قدم راوړه او که نه ولې دوی اجنته خوراکونه کوي قدم راوړه وایم دا چې ګوره وایم یو کار به وکړو که نه
چې جنگ له پځو کنه مالې به اجازه راکې ښه جنگ له بچا دا چې کنه ته ځوان یې کنه او زه بوډا یم نو زه به کوی کې شوګیداري کوم کنه من نه من ته کوی تختې قدم یې حواله نه نو ولې ته به راسې راسې هلته هغه بوډاګانې ډېر ګرم ګرم لګیا دي